الله نور السماوات والأرض. د البقره د سورت د 49 او 50 آیاتونو ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ژباړه او یاد کړئ هغه وخت چې نجات درکړی وو مونږ نیکونو ستاسې ته له عمله د فرعون څخه چې رساوه به یې تاسې ته سخت عذاب چې ذبحه کول به یې زامن ستاسې او ژوندي به یې پرېښودل د خدمت لپاره ښځې او لوڼې ستاسې او په دې کې امتحان و له طرفه د پروردګار ستاسې ډېر لوی. تفسیر: بلاء څو معناګانې لري. که د ذالکم اشاره د ذبحې په لور واخیستل شي نو معنا به یې مصیبت وي. که نجات ته اشاره وي نو د بلاء معنا به نعمت وي. او که د ذبحې او نجات دواړو په لور اشاره وي نو له بلاء ځنې به مطلب امتحان او ازموینه وي. إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ژباړه او یاد کړئ هغه وخت چې څیرې مو کړ د تاسو لپاره بحر نو نجات درکړ موږ تاسو ته او غرق کړل موږ عمله د فرعون سره له فرعون حال دا چې تاسو ورته کتل. تفسیر: یعنی ای بني اسرائیلو یاد کړئ هغه لوی نعمت چې ستاسې پلرونه او نیکونه د فرعون له ویرې وتښتېدل او داسې یو ځای ته ورسېدل چې وړاندې مخامخ دوی ته لوی دریاب او وروسته په دوی پسې د فرعون لوی لښکر راتله چې هغوی راچاپېر او ټول سره ګیر او په لوی عذاب او ویر کې اخته وو. نو موږ تاسې ته نجات او خلاصۍ درکړ او د فرعون لښکر مو ټول ډوب کړ. دا قصه وروسته په تفصیل سره راځي. ومن الله التوفيق.